د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزیر ښاغلي مولوي نور جلال جلالي سعودي هیواد ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د روغتیا له وزیر ښاغلي ډاکټر فهد عبدالرحمن جلاجل سره لیدنه ترسره کړه. په دغه لیدنه کې چې د پاکستان د روغتیا وزیر هم شتون درلود، د ساري او غیر ساري ناروغیو پر وقایوي تدابیر او همدارنګه د نشهیي توکو د استفادې څخه د مخنیوي د روغتیا برخه کې د لاښې همکارۍ، د درملو د کیفیت او قانوني وارداتو خوندیتوب او د دې ترڅنګ د پولیو په له منځه وړلو کې د مؤثرې همغږۍ او همکارۍ رامنځته کولو باندې خبرې ترسره شوې. په مجلس کې دې ترڅنګ د سلمان بنسټ لوري د روغتیا بنسټونو د تقویه کولو او همدارنګه د روغتي سیستم سره د همکارۍ اړوند هم خبرې ترسره شوې دي. د مجلس په جریان کې د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزیر ښاغلي مولوي نور جلال جلالي د روغتي همکاریو د لا پیاوړتیا، د ساري او غیر ساري ناروغیو مخنیوي، د درملو د کیفیت او قانوني وارداتو خوندیتوب په اړه وینا ترسره کړه. ښاغلي وزیر د پولیو په له منځه وړلو باندې ټینګار وکړ او نوموړي په دغه اړه باندې د دواړو هیوادونو د همکاري او یو بل سره همغږي اړینه وګڼله. ښاغلي وزیر د خپلو خبرو په ترڅ کې زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت ژمن دی چې د ګډو پروګرامونو له لارې د ناروغیو مخنیوي او روغتي حالت ښه والي ته وده ورکړي. همدارنګه د سعودي عربستان شاهي دولت او د پاکستان د عامې روغتیا وزیرانو هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له هڅو مننه وکړه او د پولیو د له منځه وړلو او نشهیي توکو د مخنیوي او د روغتي بنسټونو تقویې برخه کې د دوامدارې همکارۍ ډاډ ورکړ.